لاست ویډیو کې مونږ دا دغه کړو دې ځای پورې چې کله مونږ پلیر ایډ کوو بیا به د هغې نه پس پلیر اپډیټ کوو پلیر لیسټینګ په دې آیټمز کې لاست کار دا پاتې شو چې زه کله ډیلیټ وم نو دا پلیر د ډیلیټ شي د هغې لپاره به زه داسې کار وکړم چې دلته کې به راشم ډیلیټ پلیر دغه چې کوم ده کویري دا به زه ډوپلیکیټ کړم او دې له به زه نوم ورکړم د ډیلیټ پلیر په ځای باندې به زه دې له نوم ورکړم ډیلیټ آیټم نو هغه کار به په دې کې کېږي کوم چې مونږ غواړو د سپورټس آیټم د ډیلیټ کولو لپاره دا فایل به کلوز کړم دا فایل به هم کلوز کړم او په دې ځای کې به زه داسې کار وکړم چې ډیلیټ کم بټن چې دا هغې ته به راشم ډیلیټ بټن دا ده دې نه به زه دا href لمدا دی ټیک ده او دلته کې به زه دې ته یو کلاس په دې اساین کړم ډیلیټ آیټم او دا به موږ په جاوا سکرپټ کې د دې لپاره هم دغه ایډ کو چې کله په ډیلیټ باندې کلیک کوو نو دا href ته اپډیټ کیږي او د دې هغه فایل ته دغه کوي مونږ لیږي چې د هغه فایل ته ځي بیا به هلته کې په دې باندې اپریشن پرفارم کوو دا به شي جاوا سکرپټ کې مین فایل ایډیټ موډال کې به زه دا کم آی ډي چې ده دا به زه بیا هم ډوپلیکیټ کړم او زه به دې ته دا ولیکم چې داسې ډیلیټ آیټم بټن ډاټ href is equal to دې له به زه کوم فایل چې دی فایل به نوم ورله ورکړم فایل نوم چې دی هغه به یې ډیلیټ انکلوډز کې بیا هینډلرز په هینډلرز کې چې دی ډیلیټ آیټم ډاټ php او بیا به هغې ته دا پیرامیټر پاس کو id is equal to دا دې id به دا شي او په id کې به زموږ د دې هم دغه هم پکاري item is equal to filter data item 1 زموږ به item هم پکاري ټیک ده نو اوس که زه دلته کې ډیلیټ آیټم دا شو او زه دې پیج ته راشم دا به زه کلوز کړم لنسا څه کار مې پکې نشته ایکو ګیټ آی ډي دا ما دلته کې ایکو کړې ده دا زما ایکو کول نه ده پکار دا هغه اپډیټ ډیلیټ پلیر نه به هم زه لرې کړم چې آی تھنک دا دلته کې هم ایکو شي ټیک ده نو دې آی ډي ایکو کولو دلته ضرورت نشته دا کېدای شي ما ډیبګینګ دپاره دلته کې ایکو کړې وه نو اوس په زه دلته کې د دې ځای نه دا هم لرې کړم او دا به زه لږ ساعت دپاره کمنټ کړم او ګورو چې دا کم کوډ چې دی دا کار کوي که نه کوي صحیح دا زه ریفریش پکم یو پیر او په ایډیټ باندې مې کلیک کو او زه اوس دلته کې په ډیلیټ بټن کلیک کوم نو دلته کې آی ډي چې ده دا 112 5112 او کیپ ما په ډیلیټ باندې کلیک کو نو دلته کې آی ډي هم راغله 5112 او دلته کې آیټم چې دی هغه هم راغی کیپ مطلب د دې پیج ته راځي صحیح دی اوس په دې پیج باندې موږ خپل لاجیک چې کوم دی هغه به ولیکو ډیلیټ فرام پلیر ویر پی ان آی سی از ایکول ټو آی ډي اینډ بورډ سره هم دلته ولیکو ځکه چې پرایمري کی باندې دغه دوه دي اینډ پی آی ډي از اینډ اس آیټم نیم از ایکول ټو آیټم ټیک ده نو اوس په موږ د ګیټ ویریبل نه دا دواړه ویلیوز راوړلو او دا به دې ته اساین کو نو آی ډي خو به دا شي او آیټم به هم په دغه ګیټ ویریبل کې راشي ټیک ده and item is equal to $_ get او item نو دې نه به دې ته راشي کیپ نو که دلته کې دا کویري صحیح اکزیکیوټ شوه نو add item success موږ به په دې ویریبل کې دا سټور کړو دا به show message if player is deleted if item is deleted صحیح ده او د دې else condition به تیزه لرې کړم دلته صحیح ده او بس بیا به دې به راشي add sports item items دې به سپورټس آیټمز پیج ته راځي ټیک ده اوس که زه راشم بیک او دا پیج یو پیر ریفریش کړم په ایډیټ باندې مې کلیک کو او دا ریکارډ ما ډیلیټ کو
نو آیټم اپډیټډ په ځای باندې ایډیټ ډیلیټ. ها دلته کې مالا ایرر راکو اس آیټم ان ویر کلاس از ټیک ته په دې کې دلته کې مسله ده په کویری کې and s item name is equal to item. column not found. نو د دې کالم دا نوم ګوري چې دا ولما صحیح انټر کړی کنه. دا آیټمز دی دا سټرکچر دی او دا چې دی اس آیټم نیم دا خو بالکل صحیح دی. اس آیټم نیم صحیح دی. دلته کې دی وایي چې دا کالم کین ناٹ فاوند کالم اس آیټم نیم ان ویر کلاس. ټیک ده. نو موږ دا زه دا کنفرم کوم چې دا ایرر د څه دی. یو پیر بیا ایگزیکیوټ کوم که ایرر راکو یا کیدای شي دلته کې دا آیټم چې موږ کوم ویلیو پاس کو اول به دا ایکو کو دا به زه کمنټ کم او دا به هو کمنټ کم که دلته کې زه ایکو کم ډالر انډرسکور ګیټ ID او ایکو کم ډالر انډرسکور ګیټ ټایپ نه دی دا بل ویلیو چې دا آیټم. ټیک او زه دا ایډیټ باندې کلیک کوم او په اپډیټ کلیک کوم نو دا خو ID ده او دا دغه دی بالکل صحیح دی. سلیکټ ډیلیټ فرام پلیئر ښه صحیح ده. ما غلطي دا کړې ده چې دلته کې د ټیبل دا نیم مې نه دی چینج کړی بس. ټیک نو ډیلیټ فرام آیټم بس. اوس په دا مسله نه کوي پلیئر ډیلیټډ سکسسفولي او د پلیئر په ځای باندې به زه دې ته لیکم چې آیټم ناٹ ډیلیټډ او آیټم ډیلیټډ سکسسفولي. اوس په ریفریش کوم یو لاست ټرای وال ورکړو چې کار کوي که نه. دا یو به زه ډیلیټ کړم دا ځای نه دا ریکارډ هم ډیلیټ شو. یو نیو پلیئر ته به زه څه آیټم ایشو کړم او کنفرم. نو آی تھنک دته آلریډي دا دغه ایشو شي او بل پلیئر به راوالو دته به بل څه آیټم ایشو کړو. کنسټرین وایلیشن پلیئر او دی پلیئر ته به دا پیډز او کنفرم نو صحیح ده دته ایشو شو. دا ما چې مخکې کویریز کوم دا کول زما خیال دقیق یوزر ته آلریډي دا هغه اساین شو. نو اوس په کې دلته کې باره باره ته صرف ویکټس اساین شوي دته زه بل څه آیټم ایشو کول غواړم د ویکټس نه علاوه بیټ کنفرم نو دته دا بیټ هم ایشو شو. ټیک ده. نو دغه شان هغه دغه چې دی کار کوي ایډیټ هم کار کوي او ډیلیټ هم کار کوي. دا چینج شو باسکټ بال دا زه اوس ډیلیټ کوم دا ډیلیټ شو آیټم ډیلیټ سکسسفولي. نو یې سره د آیټمز دا کوم کار چې و دا هم خلاص شو. اوس که ایوارډز ته موږ راشو لاست کار دا پاتې شو د ایوارډز. نو زه خو به دا وغواړم چې تر اوسه پورې تاسو څونه دغه کتي نو تاسو به دا کولی هم شئ په خپله. نو تاسو ورته اول ټرای ورکړئ په خپله که فرض که څه مسله پکې راغله نو بیا راشئ دا ویډیو وګورئ. نو نیکسټ ویډیو نه به زه دا دغه سټارټ کوم چې دلته موږ ایوارډ څنګه ایډ کوو او بیا به ایوارډ د دې ځای نه ایډیټ کوو څنګه بیا به یې ډیلیټ کوو څنګه او لیسټینګ به راغی څنګه. نو دا هر څه به په نیکسټ ویډیو کې